الله الرحمن الرحیم. جناب والی صاحب، جناب معاون صاحب، جناب قومندان صاحب، رئیس د شورای ولایتي، درنو ژورنالیستانو، ستاسو ټولو په اجازه خدای مو راوله، ورځ مو نیکمرغه. نن موږ لغمان ولایت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په اړه چې څه شوي، کومې لاسته راوړنې، څومره مبارزه شوې ده، په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه هغه ژمنې چې د مرستې او نورو بېلابېلو برخو کې شوي دي، د دې د مصرف او طرزالعمل اړوند جناب والي صاحب ولسونو سره د رسنیو لارې معلومات شریکوي. خورا درنښت ورته بلنه ورکوو چې راشي او کنفرانس پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکمرغه ورځ تاسو ټولو دوستانو ته، د مطبوعاتو ملګرو ته غواړم. دغه بحث د نن د کنفرانس ما 3 ټوټې کړی ده، په دې خاطر چې موږ او تاسې د مطبوعاتي کنفرانسونه ډېر نشته. یو برخه یې د کرونا او د ادارې د ولایتي اجرات او دولتي امکانات او مصرف وغیره په دې باندې به متمرکزوي. یو برخه امنیتي مسلو باندې که سوال او ځواب او وضاحتونه او دریمه برخه ولسي مشکلات او ستونزې، ولسي غوښتنې او دې ته ورته مسلې. نو ځکه په دې خاطر زموږ سره په دې مجلس کې رئیس صاحب د شورای ولایتي ده چې هغه مسایل چې د ولسي غوښتنو پورې اړه لري، دلته مسایلو پورې اړه لري، کومې اندېښنې چې وجود لري د ولسونو له اړخه چې هغه دوی په دې برخه کې به بیا رڼا واچوي که ستاسې سوالونه وو. او امنیت په برخه کې قومندان صاحب موجود ده چې وضاحت ورکړي. یو مقدار چې مسلې په امنیت کې زما پورې اړه درلودله یا ولسي مسلو کې هغه به زه انشاءالله ځواب کړم. نو ډېره برخه به ستاسې سوال او جواب ته وي، زه به فقط د مختصر حالات تشریح کړم. موږ د کرونا په وړاندې مبارزې کې هغه اقدامات چې لازمي دي او د امکاناتو په حدودو کې وو او واجبي برېښېدل هغه موږ ترسره کړي دي. یو مقدار عمده تدابیر په وقایوي کارونو باندې متمرکزه ده. مثلا وقایوي کار کې بیا موږ 3-4 ساحې لرو چې موږ ترسره کړي دي. اوله ساحه چې ده هغه عامه پوهاوی ده چې تر دې دمه زه د مطبوعاتو، د خواله رسنۍ، د علمای کرامو، د استادانو، د قومي مشرانو او زموږ د ولایتي شورا د ملګرو ډېره مننه کوم. هغوی په ډېره رضاکاره توګه، په مجاني توګه، شاید لغمان تر اوسه اولین ولایت وي چې د عامه پوهاوي په برخه کې رسنیو په رضاکاره توګه ونډه اخیستې ده. علمای کرامو فتوا ورکړله او دا اوس هم په هره جمعه کې او په هر مسجد کې زمونږ د کرونا په وړاندې د هغې د وقایې په وړاندې او هغه تدابیر چې لازم دي هغه په وړیا توګه تر اوسه پورې ترسره کیږي. د یو برخه وقایوي مسایل قرنطین د ښار و چې دې ته موږ انضباطي تدابیر وایو. په انضباطي تدابیرو کې د ښار محدودول، د اداراتو محدودول، د اوقاتو محدودول او دې ته ورته مسلې راتللې دي. مثلا اوس ښار د لغمان یو وارې موږ د 20 ورځو لپاره مکمل فول قرنطین کو چې دغه نتیجه موږ وکتله چې د کرونا ترڅنګ یو مقدار نور مسلې را برسېره کړلې. بیا د اصنافو، د ولایتي شورا، د ملګرو، د ولسونو غوښتنه دا وه چې د هغه غریبانو ته قوت لا یموت باید بند نسي، چې مکمل چون بدیل یې تر اوسه پورې نشته. نو موږ دا پارشلي یا قسماً بازار یو برخه یعنی له سهار له 5 بجو تر 10 بجو پورې د اصنافو په مشوره باندې خوراکي اولیه ضروري توکي هغه پرانیستي دي چې دا ډېر غټ تجمع نه جوړوي. دا د بازار پورې مربوطه مسلې وي. د نظم او انضباط او قرنطین او محدودول د تجمعاتو محدودیت سوی ده، د جنازو، فاتحو، د نورو مسایلو. یو بله برخه د وقایې زمونږ صحي خدماتو په برخه کې ده. مثلا موږ اوله کې د یو 15 بستریزه او 10 بستریزه قرنطین د مداوا مرکز باندې کار شروع کو
که څه هم دغه مرکز تر دې اوسه پورې هغه مراجعه چې موږ ویره درلودله هغه په هغه حد کې نه ده. مطلب یعنې زمونږ 2 تر 3 نه مراجعه ډیره نه وه. بیا دا موږ 50 بستریزه ته ارتقا کړه. هغه خپل امکانات هم مصرفول. پخوانۍ شفاخانه کې هم دا جوړ کړو. بیا دغه غیر معیاري وه دا قرنطین. نو دا مو انتقال کو چې هم غټ سي هم هغه خدماتي بنګا ته نږدې سي. لکه دلته اوس هم په پانتون کې ایجاد کړی ده. دا د 100 بسترو هم ده. یعنې موږ اوس نور بسترو باندې هم کار کوو چې قرنطین د محبوسینو لپاره هم موږ اوس تر کار لاندې ده انشاءالله. چې که چېرته د محبس زندانیان راځي هغه به هلته خاص ځایونه وي، هلته به وي. نور په دې کې موږ ضرورت د ډاکټر وو. موږ 2 ډاکټران عزیزانو درلودلو د کورونا سره د مبارزې په برخه کې. اوس تقریبا موږ 38 کسه استخدام ترسره کړی ده د صحت عامې په چوکاټ کې. ځانګړې شفاخانه د کورونا دغه وارډ موږ اوس فعال کړی ده په همدې پانتون کې. دا مجهزه له ټولو خدماتو سره ده. د وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې ډېر کمبود هم درلود. مثلا دغه اکسیجن او دا شیان 2-3 دستګاوې نه وي. اوس موږ 50 دستګاوې لرو. مثلا دا وینټیلاتور دستګاه چې ده دا موږ کمه درلودله. اوس انشاءالله موږ 2 لرو. یو هم بله واخیستله او یو بل هم زموږ په قرارداد کې ده. نور داسې تجهیزات او خدمات نور هم ترسره سوي دي. د بهداشت او نظافت او دې برخو کې کافي کار سوی ده او لا هم روان ده. دا کار متوقفه نه ده. موږ ته چې څومره حادثات زیاتېږي موږ دا ورسره زیاتوو. په بازار کې نور میکانیزمونه دي چې د کورونا سره موږ کړي دي. څه رضاکاره فنډ هم کورونا فنډ هم جوړ کړی ده چې دې کې 15 میلیونه څه کم پیسې راټولې سوي دي. دا رضاکاره پیسې دي د لغمان د متمولینو د خلکو ونډه ده. یو فنډ ځوانانو راټول کړی ده څه د پاسه 3,10,000 داسې پیسې. دا هم له دې سره یو ځای سوی ده. نو موږ یو 1800 کسه 900 کسه دې ته کوشش ورکوو په دې باندې چې هغه متضررین هم دي غریب هم دي. موږ غریبان هم لرو. بیا د هغوی لپاره بیل پلان لرو. یعنې موږ 9000 تر 10,000 کسان د تحلیل د غربت په اساس ارزیابي کړي چې دا غریبان دي. بل پروګرام اوس چې لرو یې د 3مې برخې هغه د غربت کې د همکارۍ کار ده. وچه ډوډۍ توزیع کول، غنم توزیع کول، مساعدتونه توزیع کول، څه مواد چې راځي څه د رضاکارو مواد توزیع سوي دي. دغه کار هم دوامداره به وي. او د غربت د کمولو لپاره موږ د دستفروشان چې ډېر آسیب پذیره وو 1400 کسان تقریبا دوی ته مو بیرته د معیشت او ژوند زمینه مساعده کړه منتها په توزیع سوي حالاتو کې چې دوی باید دا رعایت کړي. راځم آخري خبرې ته. عزیزانو د کورونا وایرس او سرایت په لغمان کې زیات سوی. تر دې ګړۍ موږ 50 حادثې لرو. یو فوتي حادثه لرو متاسفانه چې زه تسلیت وایم دغه کورنۍ ته او خدای دې موږ له باقي حادثاتو وساتي. 15 حادثې موږ شفایابي لرو او د موږ د ټولو بیمارانو وضعیت چې ده هغه د اطمینان وړ ده. یعنې موږ سیریس کیس کې نور نه لرو چې هغه په اصطلاح ایمرجنسي عاجل کې وي. دغه یو بیمار چې وو دا موږ ننګرهار ته لیږلی وو. هغه خدمات نیم خدمات موږ لرو. ټیسټ خدمات موږ لرو اما د نتایجو بیا موږ نه لرو. وقایې کې دغه د چک پوسټونه د صحي هم موږ جوړ کړي دي. نو دا هم تر یو برخې پورې کار کوي. مالی برخه کې څه کار سوی ده؟ موږ ته 1 میلیون روپۍ راغلی دي صحت عامې ته. هغه مصرف سوي دي. بیا 4 میلیونه راغلی دي چې په دې کې هم 2 میلیونه مصرف سوي دي او دا په طبي سامان آلات، ادویجات، وسایل، تجهیزات او غیر طبي وسایل او څه د قرنطین مساعدتي مسایل چې لایحې مطابق ضروري ښکاري هغه ترسره سوي دي. بله دا ده چې د کورونا د شفاخانې استخدام پکې ترسره سوی ده. رئیس یې ټاکل سوی ده ساق صاحب زمونږ عبدالله. او د مونږ بل مصرف چې ده د 60 میلیونو نه د مونږ څه حدود د 11 میلیونه پیسې په قرارداد کې دي. دا نهایي سوي نه دي، مراحل لري. یعنې مونږ اوس قرارداد او د
پرچیسینګ په مرحله کې یو چې په اصطلاح جنس باید مهیا کو راسي. بیا له دې نه بعد ارزیابي کېږي، د ارزیابي کمیټه لرو. بیا له دې نه بعد د تشریح کمیټه لرو. که جنس یې خوښ و د تشریح کمیټه هغه به قبلیږي، او کوم چې خوښ نه و هغه به مستردیږي، او په تناسب د مال چې څومره قبلیږي بیا به موږ تعدیات کوو. دغه پروسیجرونه د منبع واحد له لارې طی کېږي، دغه طرز العمل مطابق. نو انشاءالله خدای دې توفیق راکړي. په پایان د ورځ کې به بیا موږ د ارزیابي کمیټه، د نظارت کمیټه او دغه د بیاکتنې کمیټه چې په هغه کې به شورای ولایتي، مدني ټولنو نماینده، د میډیا نماینده، د محلي، د خصوصي سکتور، د اصنافو، د ښاروالۍ، د مستوفیت، د ولایت او د ځینو اداراتو نمایندگان به وي. بیا دوی به دا ګوري چې دا جنس او دا پیسې ورکړل شوي دي صحیح ده نه ده، محسوبي اسناد صحیح دي نه دي، پروسیجر صحیح ده نه ده، قانون مطابق ده. دغه عمده د مسایلو په ارتباط ده. عزیزانو، یو برخه د کورونا منګ یو چې خدمات او وقایه او جلوګیري او ګارنیزیون او دغه شیان دي، اما 90% ولس ده. موږ په هر کور 2 کسه پولیسو ته ضرورت لرو، سربازانو ته چې دی کنټرول وکړي چې خلک راونوځي، بې موجبه ګشت و ګذار ونسي. اما دا 1.5 لک کسان، 1 لک کسان ضرورت ده. دا څوک دي؟ دا فوج، دا سربازان مور او پلار دي، دا مشران دي کور دي. یعنی چې د یو چا زوی په خطر کې، د کور غړی په خطر کې، دی ونډه وانخلي، دی د سربازي ونه کړي. دا خو په دولتي سرباز باندې نه کېږي. د امنیت په برخه کې زه چې وایم دا د موږ مشغله له کورونا سره انسان ژغورنې جهاد، دا موږ به رسیدګي وکړو. دا په ټول وطن راغلی، په ټوله دنیا راغلی. دا یو غم نه ده. په امریکا کې دا مړي 80,000 ته ورسېدل، دا مبتلایان تر 2.5 لکه ته څه د پاسه رسېدلی دي. دا ډېر قوي موج ده. په دنیا کې ډېر مړي کېږي. ډېر ملکونه دي چې تر 1,000 ډېر مړي پکې سوي دي. افغانستان هم په یو پټیاره کې د خطر واقع ده، اما ولسی کار غواړي، اجتماعي کار غواړي، مشترکه کار غواړي. 90% 95% هغه انسانان دي چې موږ دوی ته وایي چې ستا ژوند ستا په لاس کې ده، ته کومک وکړه. د موږ د قرنطین مرکز په خدمت کې ده. دا خلک که نه راتللو بیا به جبري کار هم کوو. هغه د طالب فشار هم زیات ده په دې لغمان باندې. امنیتي ټوله شپه د دوی جګړې دي، ټوله شپه په 4 ولسوالیو کې د دوی عملیات دي. دغه بدبخته حالت ته وګوره، دا بدبخته دشمن ته وګوره چې طبیعي وبا راغلی ده آسماني، اما د دوی وبا تر دې نه خطرناکه ده. د دوی په وبا کې ډېر انسانان موږ له لاسه ورکوو په ټول افغانستان کې. دغه فشار ده، دغه حالتونه. نو له دې خاطره موږ تقسیم یو، خو د لوی خدای پاک نه توفیق غواړو چې په احسنه وجه موږ خدمات رایه کړو. دوستانو، یو مسله ډیره مهمه ده چې ټول ولس پې آګاه سي چې موږ ته د مساعدت لپاره چې ولس ته بېوزلۍ ته کومک وکړو. په دې 60 میلیونه کې دا گنجایش نشته. دا 60 میلیونه راغلي دي د صحي خدماتو لپاره، د قرنطینونو لپاره، او د یو برخه د عامه پوهاوي او د میډیا د حمایې لپاره که داسې کار ترې واخیستی سو. او یا ډېر شدید ضرورت پیښ سي د یو مسلې، او یو څه پیسې باید موږ استراتیژیکه ذخیرې ولرو. یعنې ما ته که 60 میلیونه راسي، زه دا 60 میلیونه ټولې نه بادوم. دا باید موږ وساتو. کیدای سي سخته ورځ راسي، مشکلات راسي، نو انشاءالله که د مساعدت په نوم شی راغی، موږ تقریبا 22,000 تر 22,000 کورنۍ دا لیست کړي دي چې دلته زما سره لیست موجود ده. دا په ټولو ولسوالیو مرکز په کچه چې دا غریبان دي، دوی ته به بیا موږ چې غنم راسي دا به ورته ویشو. یعنې څه کم 12,000 تنه غنم موږ ارزیابي کړي دي، دا را روان دي. انشاءالله دا به بیا ورکو. او نور که داسې کومک راغی، څه پیسه راغلله چې غریب او غربت وه، انشاءالله تر غریب قربان. او وعده ورکوم د خدای د جل جلاله په ذات دغه قسم هم یادوم، وعده هم کوم چې د غریب حق به پرېنږدم چې څوک یې وخوري. د غریب حق به غریب ته ځي. د بوجیو چې پخوا به بې شمېره په موټرو کې بارېدلې، په ډاټسنو کې بارېدلې، هغه حساب نشته. یو تعداد خفه په دې هم دي
زه غریب ته د غریب برخه وررسوو او کومک به وررسوو انشاءالله. دوی دې منتظره پاتې سي. زه هره ورځ په همدې کې موږ معاون صاحب د ولایت ولایتي اداره ټوله ورځ په دې جنجال باندې دغه عذر او زارۍ او فیصله په دې باندې لګیا یو. دولت نه هم زه مننه کوم چې زموږ ټول طلبات تقریبا اول ځل د زه داسې وینم چې ټول طلبات د موږ غور سوي دي، اخیستل سوي دي، تحلیل سوي دي او د ډیرو برخو جوابدهي هم انشاءالله را روانه ده. ستاسې په خدمت کې هم سوال او جواب. جناب والی صاحب محترم، مننه ستاسو ټولې خبرې موږ له ځان سره نوټ کړې. هغه کوم فعالیتونه، کوم کارونه، کومې کړنې چې ترسره شوي دي د هغې قدردانه یې کوو. سره له دې چې ولایتي اداره د خپل د ځان د پاکوالي او د کارونو د ښه ترسراوي په اړه مطبوعاتي کانفرانس ورکوي، خلکو ته معلومات ورکوي. له بله طرفه مدني فعالان، د ولایتي شورا غړي او د لغمان ډیری خلک په ولایتي ادارې په دې نظام باندې نیوکې کوي. که چېرته ملامت ناست دی، ولې د دوی پر وړاندې نه درېږي؟ ولې څانوالۍ او نورو اړوندو مرجو ته نه معرفي کوئ؟ او که چېرته ملامت یاستئ نو بیا په دې اړه هم وضاحت غواړو. مننه. دغه ماموریت چې د کرونا دا ډېر نشیب او فراز لري. دی کې به نوساني موږ د 9 کمیټې لرو، د کمیسیون لرو. یو لوی کمیسیون ده چې د ټولو اداراتو نمایندګي پکې شته په شمول د نظامي ادارو. بیا له دې نه موږ 9 کمیټې تشکیل کړي دي. په دا 9 کمیټو کې په ټولو کې شورای ولایتي او د مدني ټولنې نمایندګان زموږ سره شته. مثلا د نظارت کمیټه ده، په هغه کې نقش د مدني نهادونو د میډیا شته. بیا ډېرې مسلې چې دي موږ عامه پوهاوی ورکوو، یعنې موږ ټول مجالس چې نیسو هغه نچوړ یې باسو. ما په نظر باندې داسې کوم انتقاد چې که په مالی برخه کې وي تر اوسه خو مصرف شروع سوی نه ده، نو څارنوالۍ ته د چا ځواب ورکړو؟ که چېرته له چا سره ولایتي ادارې داسې یو فیصله اعتراض وجود ولري یا داسې یو سند وجود ولري په ولایتي ادارې یا په ټولو اداراتو، نو محل د باندې سپکاوی نه ده، محل څارنوالۍ ده. دوی نسی ویلی چې څوک فساد ده یا نه، مګر دا به محکمه وایي. نو مهرباني وکړئ اسناد ورکړئ. کمبوتات په ادارې کې کدي، خو د تناسب د امکاناتو باندې موږ بحث باید وکړو. څومره امکانات لرو؟ موږ د خدای په نظام کې او د بشریت په نظام کې په 3 محیطه کې جوابدeh یو: زمان، مکان، امکان. امکانات می څه شی دي؟ شرایط او په کوم ماحول کې زه یم، دا ټول مد نظر لیدل کېږي. نو انشاءالله زموږ حساب واضح ده. تاسو ته د 1 روپۍ حساب به اعلان هم سي، لکه دا اوس چې تاسو ته ما وویل چې 1 میلیون راغلی دي، مصرف کړي هم دي. اسناد محسوبي بیرته، یعنې داسې رواج ما نه دلدلی، خو تفتیش د مستوفیات د شورای ولایتي دغه نظارتي کمیټه ده چې دوی نوبت د کار را روان ده. چې کله موږ د نهایي کو بیا به فساد پکې معلوم سي. که فساد د څارنوالۍ وړو، خو څارنوالۍ ته به اسناد ورکړل سي، هغوی به یې تعقیب کړي. انشاءالله معامله پاکه ده، زموږ ټیم پاک کار کوي، زحمت باندې کار کوي. مشکلات به وي، په دې کې شک نشته. څه به د ظرفیت مشکلات وي، دفعتاً د فشار مشکلات دي، کمبوتات دي. وسړیه داسې امکانات چې اوس موږ یو شی غواړو هغه معیار باندې په دې ټول سیمه کې پیدا کېږي نه. قیمتي زیاته سوې ده، شی کم سوی ده، دنیا په دنیا باندې بنده سوې ده. زمونږ د سرحدونه دروازې او ډېر شیان، یعنې یو شی به لږ تاخیر کېږي. صحت عامه یو شی غواړي، هغه په صحت عامې په معیار که نه وي، خو 10 وارې به رد کېږي. راځي به موږ به یې نه منو. یو څوک به اعتراض پرې کوي چې دا خراب ده، موږ هم وایو چې خراب ده. والی صاحب محترم، په ډېرې بخښنې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې ولایتي اداره جمع نظامي چارواکي په شفاف ډول باندې خلکو ته کار کوي. تر اوسه د 20 میلیون افغانیو مصرف نشته دی، خو په فیسبوکونو، په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې، په بهرنیو داخلي رسنیو کې د دې 20 میلیون افغانیو په اړه تاسو خپله ګورئ چې نیوکې دي چې الله والي پیسې ووهلې، چارواکو پیسې ووهلې.
دغه خلک چې بې ځایه ادعا کوي ولې د دوی پر وړاندې تاسو اقدام نه کوئ؟ دغه یو پوښتنه. انشاءالله د ټولو هغه افتراعاتو، تهمتونو، بهتانونو د دې ټولو به هغه عدلي حساب کېږي. دې کې مطمئن اوسېږئ. منتها موږ ترجیح ورکړې ده چې موږ لویو ګرفتاریو کې یو، په لویو مسایلو کې بوخت یو. د کورونا سره جګړه، صمیمانه ماحول، دغه د خشم ماحول کمول او دې ته ورته مسلې. هغه څوک چې اتهام کوي خو یو سوال د هغه نه پکار ده چې ته ولې دا اسناد څارنوالۍ ته نه ورکوې. ها د موږ د برخې نه څارنوالۍ ته به دوسیې لاړې شي. هغه څوک چې اتهامات یې کړي دي، بهتانونه یې کړي دي، انشاءالله دا مسلې به هم نوبت یې راسي. زه د لغمان د یو خادم په توګه کوشش کوم چې نادانان پوه کم، هغه څوک چې غلطۍ کوي په یو طریقې سره یې پوه کړو، د لغمان له درګیرۍ نه وساتو. زموږ دغه جنجالو ته ډېر وخت ورکړو که دغه کورونا سره جنګ ته وخت ورکړو. زما لپاره ترجیح اوس دا ده چې زه باید د یو والي په توګه ټول ماموریت په دې متمرکزه کم چې د لغمان د خلکو خدمت وکم. دا جبهې چې ډېرې دي، د کورونا سره جنگ، د طالب سره جنگ، د فقر او غربت سره جنگ، دغه د نادانۍ سره جنگ، دغه جبهې زه کمې کم چې تر څو زه ستاسې خدمت ته ورسېږم. انشاءالله زه کوشش کوم هغه شی چې د عافې وړ ده چې عفه یې کم، او هغه څوک چې د عافې وړ نه ده هغه څه چې عدالت ایجاب کوي او قانون ایجاب کوي هغه به کوم انشاءالله. یوه خبره چې له ولسونو سره هم اندېښنه ده او موږ هم غواړو چې په دې باندې پوه شو. جناب والي صاحب، په لغمان کې هم د کرونا وایرس مثبتې پېښې شته. که چېرته دغه زمینه موږ ته برابره شي چې دغه خلک موږ په راپورونو کې ولسونو ته وښیو، دوی چېرته دي؟ په شفاخانه کې نشته. او هغه مشکوک کسان چېرته دي؟ دغه چې په دغه وایرس اخته دي دا چېرته دي؟ که دغسې یو زمینه برابره شي چې موږ دا ولسونو ته وښیو تر څو هغوی په دې یقین وکړي چې واقعا په لغمان کې دغه پېښې شته. اوس مهال یو قسم تبلیغات روان دي چې دا ټول هوایي خبرې دي، وایرس نشته او څنګه دغه یوه برخه کې همکاري غواړو. اگر چې دلته رئیس صاحب د صحت عامې شته، که ځینې برخې ما صحیح توضیح نه کړې نو دی به بیا تشریف راوړي. موږ 14 کسه په قرنطین کې لرو او اولین کیس چې موږ ته راغی هغه تاسې په یاد ده، نو زه یې نوم نه اخلم ځکه چې زه نه پوهېږم موږ آیا حق لرو چې یو بیمار چې نه غواړي چې هویت یې خپل افشا سي چې موږ یې افشا کړو. یعنې زه قانوني په هغه حد کې تر اوسه دې نه باندې نه پوهېږم، ځکه افشا د هویت پرته د اذن د یو شخص نه او چې هغه رضایت پکې ونه لري نو بل سړی زما په نظر لیک به مشکله وي، ځکه دا د افرادو هغه مدني حقوق او فردي حقوق دي. 14 کسه لرو نو هغه اول کیس موږ قرنطین کو، هغه سړی شفایاب شو. اوس هم اعلان کوو دغه ټول کیسونه چې دي د موږ سره د دوی ریکارډ شته، یو د دوی نمبر یې شته را سره، د دوی ټسټونه اخیستل شوي دي. موږ نیم خدمات لرو. مثلا کورنۍ که ترجیح ورکړي چې زه کورنۍ قرنطین ته ځمه، نو آیا په قوانینو کې داسې یو شی شته چې ډاکټر د یو چا په پښو کې زولنې واچوي چې نه تړم دي؟ دا خو مسلې دي، یعنی حقوقي مسلې دي. کوم ماده داسې ما نه دلدلې چې امر یې کړی چې خامخا به ته خلک تړې. اما موږ ډېر فشار اچوو چې دا خلک راسې په قرنطین کې. قرنطین زموږ داسې ده لکه یو میلمستون، ډوډۍ خدمات، د ډاکټر خدمات، د اکسیجن خدمات، د دوا خدمات، ټول هغه مسایل چې څوک لازم یې بولي، د اوبو، د اودس، د تشناب، دا ټول پکې شته، مسجد، د بل شي. اوس لږ فشار اچوو چې دا خلک ډېر راولو. موږ به دا فتوا حاصله کړو چې آیا دا خلک موږ اعلان یې کړو، هویتونه افشا یې کړو، کم اجازه ترلاسه کړه، نو بیا به د قانون په رڼا کې هغه کار هم وکړو. اما د موږ سره په جغرافیا په لحاظ، د اعدادو په لحاظ، د افرادو د کورنۍ په لحاظ راجستریشن مکمل لرو، د ټولو افرادو لرو. دا خلک وجود لري، کرونا وجود لري، پرون یو کس وفات شوی ده دا هم وجود لري، قبرستان مو ورته ځانګړی کړی ده دا هم وجود لري. چې دا کار نه وای دا میلیونونه
دا میلیارډونه روپۍ چې په دې کې مصرفېږي اوس دا په امریکا کې چې دومره خلک مړه سو دا دلته مړه سوي دي په هرات کې مړه سو زمونږ د وفیاتو دا تعداد تر 95 پورې نږدې سوی ده په ټول افغانستان کې نو مړي سوي دي تاسې ډېر خلک یې پیژنئ ډاکټران دا سبا به یو جنازه وکړي تاسې به ووایئ چې دا سړی په دې مړ ډېره مننه جناب والي صاحب ولسمشر چې کوم فرمان صادر کړی دی وچې ډوډۍ موږ ټول هرکلی کوو دغه اړمنو خلکو ته چې دا ډوډۍ ورکول کېږي آیا د همدغه 20 میلیونه افغانیو نه ورکول کېږي او که نه ورکول کېږي تر څنګه څومره باور موجود ده چې اړمنو خلکو ته به دا ډوډۍ ورسېږي موږ یو لیست جوړ کړی ده 80 خبازیان یا نانوایانې تر ټارګټ لاندې دي د ورځې 2500 ډوډۍ ظرفیت موږ په لغمان کې د پخولو لرو او موږ تقریبا 80000 ډوډۍ په ورځ کې باید وویشو په حدود د 8000 کسان دا مستحقین هغه دي چې دا شناسایی سوي دي د اصنافو د ادارو لخوا په نواحیو کې دا اوس فعلا تنها متمرکزه ده په ښار یعنی په مهترلام باندې متمرکزه ده د ډوډۍ ویش نو د ډوډۍ ویش هر کورنۍ ته 10 ډوډۍ ورکوو او زمونږ نیاز چې ده دا نن ورځ چې مونږ نهایي څه کړی ده تر 10000 څه د پاسه ده چې مونږ نیازمند د مساعدت ته لرو اما مونږ هلته تصویب سوی لست څه د پاسه 2000 کسان دي نو دا به وګورو چې دې کې څه رقم مجلس کوای سو بیا دوام کوي دا کار یو کومک د ډېر ښه کومک ده د سرخان کې ډوډۍ دی یو چا ډېریږي پاک کار ده یو ښه کار ده بالاخره په ډوډۍ او په د غذایي توکو کې هم په مصرف کې څه بهبود راځي نو انشاءالله دا به ترسره کوو ډېره مننه جناب والي صاحب ډېره مننه خدای مو لره ډېره مننه جناب والي صاحب څخه چې خپل اړخیز معلومات وړاندې کړ د لغمان امنیه قومندان سمنوال منظور ستانکزي ته بلنه ورکړو چې دی هم راشي د ښار د ګارنیزون او وروستیو لاسته راوړنو په اړه خپل اظهار وکړي قومندان صاحب مهرباني بخښونکی مهربان خدای په نامه حاضر مجلس ته په ټول درناوي جناب والي صاحب مرستال صاحب د ولایتي شورا قدرمن رئیس صاحب د رسنیو استازو حضور ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې البته عمومي وضعیت د امنیت په اړه باندې خو تاسو ته بهتره معلومه ده دوستانو چې موږ په یو فعال دفاعي وضعیت کې قرار لرو چې موږ دولت یو هغه میثاقونه چې مطرح کېږي موږ هغه ته ژمنې چې هغه عملي کړو بیا هم په ټوله کې مقابل لوري تاسو بهتر مطرح کوي ضرورت بنی چې ډېر بحث به وکړم چې د هغوی کړنې تاسو ته معلومې دي هغه کوم نړیوال میثاق او انساني میثاق چې دغه تاسو کې پیږي چې هغه نه مراتي نه په کیسه کې دي انسان د عامه ولسونو د عامه خلکو له کورونو استفاده کوي هغه ته ملي تلفات کوم اهمیت نه لري ساته د جرایمو دوستانو په لغمان کې خوشبختانه دا تاسو ته په زغرد او په ډاډ ویلی سم ساته جرایمو ډېره ټیټه ده ځکه موږ هر هفته یو ارزیابي لرو د ټول افغانستان په سطحه او زه خوشحاله یم له همکارۍ د ولسونو نه چې یوازینۍ لاسته راوړنه چې موږ دلته لرو هغه د ولسونو همکاري ده چې موږ د جرایمو ګراف ډېر کته کړی نسبت دغه تراکم د نفوس ته او دغه سوکولجیس د لغمان چې په یو اساس موقعیت کې قرار لري بل راتلونکي کې هغه کوم پلانونه چې موږ لرو موږ سره څه دي شاید لازم هم دی زه د ډېر بحث پرې وکړم خو البته زه نن خوښ په دې یم چې داسې یو زمینه ماته مساعده شوه چې یو الهام زه ولېږم محترمو درندو ولسونو ته تاسې له ادرسه چې موږ ته لاس راکوي موږ سره همکاري وکړي چې موږ وکولی شو هغه اساسي غوښتنې چې هغه تاسې مسلم حق ده هغه امنیت ده په اول قدم کې د جرایمو مخنیوی ده او ټول هغه څه چې قانون ایجابوي ځکه مخکې جناب والي صاحب ورته ډېره ښه اشاره وکړه موږ نه شو کولی چې په هره ساحه کې یو پولیس استخدام کړو خو پولیس به د پولیس په لباس کې د خپل هیواد او ولس د خدمت ژمن ده او عام ولس هم حق لري په دې وطن کې چې د وطن ته په خپل توان او اندازه باندې کار وکړي موږ په خدمت کې شپه ورځ نو هیله مې دا ده بیا هم هر هغه څه چې کېږي د هغې کې د ولس همکاري چې امکان نه لري چې موږ موافق شو زه راتلونکي برنامې لرم شاید داسې د یو ورځې بیا یو کانفرانس ولرو هلته په مقر د قمندانۍ کې ځکه موږ کله کله په بعضې محدوده کې کولی شو چې بعض مطرح کړو نو زه په ټول توان باندې شپه ورځ زه ځان ژمن ګڼم چې دلته د قدرمنو ولسونو ته د لغمان د سپېڅلې خاورې ته مصدر د خدمت سم که کومه سوال لرئ نو اورم قومندان ته محترم ډېره مننه کور دې ودان تاسو
شهامت ته سلام، ستاسو میړانې ته سلام، ستاسو د هر یو فرد هڅو ته سلام او قدردانۍ او مننه ترې کوو. زما غوښتنه یوازې دا ده چې تاسو چې په دې ټولو برخو کې چېرته چې پولیس دي، چېرته چې ملي امنیتي ځواکونه دي، په دې برخو کې خپل مسؤلیت ادا کوي، د دوی قدردانۍ او ستاینه کوو، مننه کوو. تاسو میړني یاستئ. یوازې په دې ښار کې هغه څوک چې بې له یونیفورمه ګرځي، ټوپکې په غاړه یې ښکاري نه چې دا اوس څوک دي چې په دې ښار کې ګرځي. د دغه د مخنیوي دپاره ستاسو هڅې غواړو. بس په دې اړه باندې پرون البته ما د بخصوص د محلي پولیسو سره یوه جلسه لرله، مسؤلین راغوښتي وو، ځکه دغه د یونیفورم بې بندوباري اکثره د محلي پولیسو نه ده. محلي پولیسو نوم نه معلومه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه کومه منظمه اکاډمیکه برنامه نه ده. د شرایطو په اساس باندې په مغه ساحه کې څوکیږي او مسا کې استخدامیږي. خو زه تر نهایي حده کوشش کوم چې دغه وضعیت باید تغییر وکړي. البته دې ته زه مصمم پلانونه تر لاس لاندې لرو، انشاءالله چې بنزدې کې به تاسې شاید حال اوسئ. اگر چې شرایط د اوسني شرایط په اراضۍ کې داسې حکم کوي چې هلته محلي پولیس چون په ساحه کې ده، نو هغه محیط سره باید تطابق هم ولري. موږ سره ثبت دي، هغه به متفق شوي دي، خیانت نشي کولی انشاءالله. په هغه اول خط کې قرار لري، هلته ډېر ځای زیات بحث موږ په دې نه کوو چې هغه موږ یونیفورم نه استفاده وکړي. ډېر ځای هلته ښې لاسته راوړنې هم لري، خو موضوع د داخل د ښار داسې راځي، هغې ته مې منظمه برنامه جوړه کړې ده او انشاءالله چې شاید له پرون را په دې خوا عملي شوې. البته ډېر ځای دغه طولاني چې ډېر وخت تېر کړی او منفي مسایل زر مثبت اړول دا یو وخت ضرورت لري. انشاءالله په دې رابطه به تاسو شاهدي حال شئ چې ډېر زر به یو تحول ووینئ په دې اړه. ډېره مننه قومندان صاحب. سلامت زه یو شی په دې تاسې مطمئن اوسئ، چون مطبوعات یاستئ، تاسې له ولس نه البته هغه څه چې د اجتماع سره تړلي هغې کې زه محافظه کاري نه کوم. همداسې به تاسو شاید د حال یاستئ، راسئ کنفرانس به جوړو، هغه کړنې چې البته اجتماع باید پرې خبره سي، بیرون د تکتیکي اړخ نه هغه زه تاسو سره شریکوم. هغه لاسته راوړنې هغه ګواښونه چې باید تاسې وینئ لطفا هغه ما سره شریکوئ چې هغې زه د حل لارې چارې وکړم. اوس د ولسونو په استازولۍ ولایتي شورا درانه رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې دی هم لنډه وینا لري. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب والي صاحب، معاون صاحب، قومندان صاحب او ټولو د مالستان ورونو ګډونوالو، السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. مخکې مشرانو خبرې وکولې، ټولو باندې باس وکړو. زه به لنډه خبره داسې وکړم چې یو عذاب د الله تعالی نازل کړی په ټوله دنیا باندې. افغانستان هم په دې نړۍ یو هېواد ده چې هغه د کرونا وایرس ده او موږ د خپل ولایت په سطحه باندې مسؤلیت لرو. موږ هم په خپله برخه کې کوشش کړی ده، ولسونو سره م ناسته کړې په عامه پوهاوي کې چې هغوی د دولت یا د سیطامې د وزارت ټولې هغه غوښتنې عملي کړي او هغې ته ژمن پاتې شي او انشاءالله دا کار شوی ده. نو راځم ستونزې پیدا کېږي په طبعا به چې چېرته کار یې هلته به ستونزې هم پېښېږي. دغه مخکې ورځو کې یو څه زموږ د ولایت بعضې ورونه چې هغو ډېر مشکلات درلود، غریب خلک وو، شورای ولایتي ته یې مراجعه وکړله چې موږ سره د کومکونه وشي او ډېر غږ دا تللی و چې هغه 20 میلیونه روپۍ باید عاجلې په هغې باندې مواد واخیستل شي په موږ توزیع شي، تر څو هغه پیسې لا له مستوفیت نه دي راوتلي. خو مخکې موږ او تاسې واورېده د تدارکاتو په حال کې دي، لا مواد په خریداري شوي نه دي. نو موږ کار څه دوی ته ویلی، دوی قناعت ناسلی دی. د هغې نه وروسته بیا دغه د وچې ډوډۍ مسله منځته راغله، په دغې علت قناعت حاصل شو، ځکه د 2000 نفرو پورې دا مسکین خلک راټول شوي. نو اوس انشاءالله 3000 پورې دا توزیع به د 2000 ته کېږي. زموږ د خپل مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده چې د لغمان خلک غریب دي، دا ولسونه یو خو کرنتین ده، له کاروبار نه پاتې شوي دي. نو که دغه هغه ورته زیات کړي او نور څه کومکونه یې د وسې کېږي باید لغمان سره وکړي. نو تاسې که څه غوښتنه لرئ زه په خدمت کې یم. ګوره پوښتنه څنګه لري ابراهیمي صاحب مهرباني. جناب وکیل صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. تاسو د ولس استازي یاستئ، دا ولسونه تاسو ته سترګې په لاره دي، یعنې د ولسونو هره ستونزه تاسو ته راځي او تاسې له ولایتي او نورو چارواکو سره شریکوئ. څو ورځې وړاندې تاسو خپله په لغمان کې ولیدل چې له غریبو خلکو نه د خپل د فشار په بڼه استفاده وشوه. یعنې دغه غریب خلک چې په بازار کې راټول ول، هغوی ته داسې ویل شول، د خلکو اندېښنې او د خلکو خبرې داسې وې چې تاسو راځئ ولایتي شورا خلکو ته مواد ورکړي. او بالاخره د دوی په فیسبوکونو کې، په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دا خلک د ولایتي ادارې او نظام پسې د
د مظاهرې دپاره جګ شوي. په داسې حال کې چې تاسو خپل هم په دې پوهېږئ چې دا وخت نه د مظاهرو ده، دلته اوس فعلا د کرونا خطرناک حالات دی. د دې ترڅنګ د بېلابېلو ډلو لخوا وسلوالې نښتې روانې دي. زه چې دغه حالات وینم دا تر ټولو دوی ډېر خطرناک تمامېږي دې نظام ته. د دغسې حالاتو پر وړاندې ولې تاسو چپ پاتې کېږي؟ ولې خلکو ته لکه نن چې ولاړه سئ خلکو ته وضاحت ورکوي، ولې دې ولس ته وضاحت نه ورکوئ؟ زمونږ ولس غریب ده، هر چېرته چې غږ جګ شو چې دلته کومک کېږي، د دې په ځای چې تا اصل کسو لیست لیکلی هلته 1000 نفره درته مخې ته راځي مراجعه کوي، نو که ته 100 ته کومک ورکړې 900 ټول خفه کېږي. هغوی ټول ځان حقدار ګڼي. شورای ولایتي ته چې کوم خلک راغلي وو هغوی هم په همدې اړه باندې راغلي وو چې موږ سره د کومک وشي. او دلته موږ په ولایتي اداره کې څه درلودنه ما ورته ودرېدلم، هلته خبرې وکولې، نو همغه و چې قناعت یې حاصل څه انشاءالله له دې وروسته به ولسونه دغه رقم مظاهره یا جنجال به نه کوي. اوس خو دا مشکل حل شوی دی. ډېره مننه. زموږ دا کنفرانس همدلته پای ته رسېږي. ژورنالستان ملګرو له تاسو جناب والي صاحب څخه